السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله، تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل کې لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، دا آئیني ترمیم چې کومه ده دا یا آئیني دا مجوزه آئیني ترمیم چې کومه ده دا اصل کې څه شی ده چې دا څه داسې بلا ده چې د هغې دپاره د پاکستان چې کومه حکومت ده یا د پاکستان چې کومه اپوزیشن ده په دې موجوده وخت کې دوی منډې وهي او د پاکستان میډیا صرف او صرف دا څلورمه ورځ ده چې کور کوي دقه یو آئیني ترمیم کور کوي. آیا په دې آئیني ترمیم کې داسې خاص څه دي چې د دې لپاره د پاکستان پوره چې څومره وسایل دي هغه ټوټل صرف او صرف د دې خبرې لپاره استعمالیږي چې په څه طریقه سره مولانا فضل الرحمن صاحب راضي کړي او مولانا فضل الرحمن صاحب د دوی سره ملګرتیا وکړي او مولانا فضل الرحمن صاحب په وجه باندې دا ترمیم چې کومه ده دا پاس کړی شي او بل طرف ته د اپوزیشن چې کومه پارټیان دي هغه دا غواړي چې په څه نه څه طریقه سره مولانا فضل الرحمن صاحب دا راضي کړی شي او مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت سره ملګرتیا ونه کړي او دا چې کومه بل دی پاس کول غواړي دا کومه ترمیم دی کول غواړي چې دا ترمیم ونه شي. دا تاسو مخکې تقدم په دې کې به تاسو دا هم وایم چې د دې به د ټول نه زیات نقصان چاته وي، یعنی پاکستان تحریک انصاف ته یا اپوزیشن پارټیانو ته به زیات نقصان وي یا پاکستان مسلم لیگ نون ته او د پاکستان مسلم لیگ نون سره چې کومه اتحادیه پارټیان دي هغې ته به د دې زیات نقصان وي. نو لاول راځو چې دا شک څه دی او د دې نه بعد په دې کې اصل کې دننه دي څه په دې شک کې ډېر ذرایع مطابق دا ده چې مجوزه آئیني ترمیم چې کومه دی په دې کې شک نمبر 51 63 175 او 187 چې کومه دي په دې کې به ترمیم کیږي. په دې کې یو بل کار کیږي او هغه کار دا کیږي چې د بلوچستان کومه اسمبلی ده د هغې MNAs چې کومه دي د هغې تعداد اوس موجوده وخت کې 15 دي او دا اوس د 65 نه یعنې د 15 نه زیاتی او دا څو ته رسوي 81 ته یعنې 81 ته رسوي. خو په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې آیا د بلوچستان چې څومره پارټیانې دي یا د بلوچستان چې څومره MNAs دي آیا دوی دا په اعتماد کې اخیستې دي؟ جی نه، بالکل دوی دا په اعتماد کې نه دي اخیستې، بلکې د دې فیصله په یو ډرایینګ روم کې شو ده او په ډرایینګ روم کې دا خبره ډیسایډ شو ده چې د بلوچستان نمایندګي چې کومه دا زیاتول پکار دي ځکه چې انټرنیشنلي په پاکستان باندې ډېر زیات پریشر دی او د هغه پریشر د وجې نه هغه پریشر دوی برداشت کولی چې د هغې د وجې نه دا سیټونه دي چې دوی دا زیاتوي چې څه نه څه طریقې سره د بلوچستان د خلکو دا خوله چې کومه ده د دوی نه سایډ ته شي. یو خو دا کار روان دی، بل کار دا روان دی چې په بلوچستان د زیاتېدو لپاره به دوی د اسمبلی د سیټونو د 65 نه به 81 ته کوي، خو د دې سره سره دوی د عاید چې کومه آرټیکل 63 دی یعنې 63 چې کومه دی په هغې کې هم دوی د ترمیم تجاوز چې کومه دی دا مخکې راوړي. یقینا که دا حکومت چېرته دا ترمیم بدل کړي نو د دې به ډېر زیات نقصان وي. د دې نقصان هم پاکستان تحریک انصاف ته موجوده وخت کې وشي، خو د دې سره سره چې څومره د پاکستان سیاسي پارټیان دي که هغه پاکستان مسلم لیگ نون دی که هغه پاکستان پیپلز پارټي ده که هغه جماعت علماء اسلام پی ده که هغه جماعت اسلامي ده که هغه نورې کومه سیاسي پارټیان دي ټولو پارټیانو ته به د دې نه ډېر غټ نقصان وي. د دې سره سره دغه خلاصه کوي چې د دې نه بل غټ کار هغه دا کېږي چې د هغې نه چې د منحرف ارکانو یعنې اراکینو په حوالې سره چې کومه په دې 63 کې ډیفیکشن دا کومه بل ایکټ دی دا هم په دې کې هم ترمیم کېږي، یعنی چې د پارټۍ د هیډ سره د پارټۍ د چیرمین سره چې کومه اختیارات دي د اختیارات چې کومه دا هم ختمول غواړي او دا اختیارات ولې ختمول غواړي؟ دا صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف لپاره ختمول غواړي چې کومه پاکستان تحریک انصاف او کم کسان کراس د فلور کراسینګ وکړي چې هغې سره د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین سره د عمران خان صاحب سره یا د بریسټر ګوهر صاحب سره دا اختیار نه وي چې هغه د دوی چې کومه رکنیت دی دا ختم کړي او د هغې سره صرف رکنیت نه بلکې د هغې چې کومه هغه ووټ اچوي د هغه ووټ د دوی حساب هم نه کړی شي. دا هر څه د دې لپاره کېږي خو د دې نقصان به هم د پاکستان تحریک انصاف نه زیاته دا کومه پارټیانې چې د دې په حق کې وس ووټ اچوي هغې ته به د دې نه ډېر نقصان وي. مخکې راځو دا درته وایم چې آئیني عدالت د فیصلې باندې اپیل به په آئیني عدالت کې چې کومه دی دا به اورېدولی کېږي، یعنې چې په کومه عدالت کې ستا فیصله وشوه په دغه عدالت کې به دوباره ستا چې کومه ده دا فیصله دوباره که ته چېرته د اپیل لپاره ځې نو دغلته به دا اورېدولی کېږي، یعنې ته به بل های کورټ یا سپریم کورټ یا بل عدالت ته نه ځې. دا په د دې لپاره دوی د آئین په آرټیکل 181 کې چې کومه دی ترمیم کول غواړي، بیا په 185 184 او 186 چې کومه آئیني عدالت د هغې په درخواستونو کې هم دا سماعت تجویز راغلی چې په دې کې دوی هم تبدیلي کول غواړي. د دې نه علاوه بل په دې کې دا خبره ده چې های کورټ چې کومه ججان دي هغه به د یوې صوبې نه بلې صوبې ته چې کومه دی کورټ ته چې کوم دی دا ټرانسپورټ کولی کېږي. دا په دې کې ډېره زیاته حیرانکن خبره ده او حیرانکن په دې وجه ده چې اوس دوی سیاست راوړي او په عدالتونو کې هم کومه دننه ورننه باسي
یعنی په دې یو مثال د تاسو درکوم په دې مثال باندې تاسو پوه کوم چې د خیبر پښتونخوا نه په مثال الو ځکه چې موږ پښتانه یو او زیات خلک د خیبر پښتونخوا په مثال باندې په اسانۍ سره پوه شي که چېرته یو جج صاحب په د پېښور یعنی د پېښور په های کورټ کې وي او دا د پاکستان تحریک انصاف خلاف څه فیصله وکړي نو د پاکستان تحریک انصاف سره دا اختیار به وي چې پاکستان تحریک انصاف دغه جج راوالي او د پېښور نه رابدل کړي یا اسلام آباد ته ولېږي یا سیند ته ولېږي یا چېرته ولېږي بلوچستان ته ولېږي یعنی په سیاسي بنا باندې د سیاسي تعلقاتو په بنا باندې به ججان صاحبان چې کوم دي دا به د یوې صوبې نه بلې صوبې ته هم لېږلی شي د یو های کورټ نه به بلې های کورټ ته هم لېږلی شي او د مزې خبره په دې کې یوه بله دا وشي چې کله حکومت بدلیږي یا په حکومت کې وزیران بدلیږي نو دا حکومت او یا د وزیران به د خپلې مرضۍ مطابق ججان چې کوم دي دا به راوړي د یو های کورټ نه بل های کورټ ته به رسوي د بل های کورټ نه به بل ته رسوي د بل نه به بل ته رسوي یو عجیبه غونډه کې کار په پاکستان کې شروع شي نو په دې کې هم د حکومت لګیا دی او په دې کې ترمیم هم کوي د دې نه مخکې درته وایم چې چیف جسټس پاکستان د تقررۍ دپاره چې کومه سینیر 15 ججان وي د سپریم کورټ هغه به د سپریم کورټ د پینل نه اخیستلی کېږي دا چې کومه دا پسې د دې نه هم یو ډېر غټ بلنډر چې کومې ته وایي دا یې کړی دی یعنې په پاکستان کې یو طریقه کار وي او دغه طریقه کار مطابق د ادارې هیډ چې کومه وي هغه سلیکټ کېږي د هغې چناو کېږي یعنې که موږ مثال والو د آرمي چیف یعنې زموږ چې کومه آرمي چیف وي د هغې د سلیکشن طریقه کار دا وي چې د هغې دپاره څه کار کېږي 15 چې کومه سینیر کسان وي د هغې یا چې شپږ وي که اته وي هر څونه چې وي د هغې لیست څوک جوړوي آرمي چیف صاحب ته مخامخ کېږي او بیا د آرمي چیف صاحب نه یعنې هغه ته بیا 15 کسان منتخب کړي د 15 کسانو چناو وکړي د هغې نه پس هغه 15 کسان چې کومه دی هغه د وزیر اعظم صاحب مخې ته راځي او بیا وزیر اعظم صاحب چې کومه دی د هغه 15 نه چې کومه دی یو کس سلیکټ کوي یعنې د وزیر اعظم صاحب سره دا اختیار هم وي چې هغه د اولني نمبر والا کس هم اخیستی شي او د 15 نمبر والا هم اخیستی شي د دریم والا هم اخیستی شي د څلورم والا هم اخیستی شي او د دویم والا هم اخیستی شي یعنې دا په هغه باندې انحصار کوي چې کوم یو کس د هغه خوښ دی او کوم کس د هغه د مرضۍ مطابق دی نو هغه کس به د هغې چناو به کېږي د آرمي چیف دپاره نو دا رنګې دا فیصله چې کومه ده دا فیصله دا د سپریم کورټ دپاره هم راوړلی کېږي په سپریم کورټ کې به طریقه کار دا و چې کوم یو جج صاحب به د ټولو نه زیات سینیر و یعنې د اولني چیف آرمي چیف جسټس صاحب لکه مثال کے طور باندې دا سبا لا ریټایر کېږي او د سبا نه ورځې پورې چې کومه د ټولو نه سینیر او زیات سینیر جج وي نو هغه به په ده پسې چیف جسټس صاحب وي خو یقینا دوی دا غواړي نه چې دا څنګه طریقه کار په دې نور ډپارټمنټ کې دی یعنې دلته تاسو یو بل ته اشاره ده وایي د عقلمند لپاره اشاره وي او د کمعقل لپاره څه یو دوی ډانګ پکار دی د دې نه تاسو دلته هم اندازه لګولی شئ چې آیا د دې دا فیصله به د کوم ځای نه راغلې وي او د دې سره دا 2/3 اکثریت چې کومه دا به چا پوره کړی وي او د چا نظریه چې کومه دا مخې ته دلته کېښودلی کېږي نو دا تاسو په خپله لیدلی شئ او په دې باندې تاسو سوچ وچار هم کولی شئ د دې سره سره به دا وي چې یو وزیر اعظم د دې نه یو جج چې کومه ده دغه 15 نه سلیکټ کړو نو د هغې نه علاوه به پاتې څو شي څلور به پاتې شي د دې څلورو اختیار به هم د دغه حکومت سره وي د دغه وزیر اعظم صاحب سره به وي چې د هغې تعیناتي هغه وکړي یعنې هغه به دا غواړي چې دا جج په کوم ځای کې تعینات کړي دا په کوم ځای کې تعینات کړي دا بل په کوم ځای کې تعینات کړي او دا بل په کوم ځای کې تعینات کړي د دې د اختیار به هم د دغه وزیر اعظم صاحب سره وي نو دا یو نوی کار کېږي او لګیا دی او دا د چا په ماډل لګیا دی دا تاسو ته په خپله معلومه ده ذرایع مزید دا هم ویل چې د سپریم کورټ او های کورټ د ججز تعینات دپاره چې کومه جوډیشل کمیشن و او پارلیماني کمیټي وه د هغې یو ځای کول پکار دي دا مطالبه دا د مولانا فضلالرحمن صاحب وه ځکه چې جوډیشل کمیشن به یو خپل یو تعیناتو دپاره خپل یو طریقه کار و هغې به بیا دغه سفارشات چې کومه دی دا به بیا هغې پارلیماني کمیټۍ ته لیږل او د پارلیماني کمیټۍ نه بعد به د هغې چې کومه دی آرډر کېدو خو دا دل دی وایي چې نه دا دواړه چې کومه دي دا یو کول پکار دي او دا مولانا فضلالرحمن صاحب ویلي چې دا جدا شو کله دي دا په 2011 کې جدا شو دي هغه ویل چې دا دوباره یو ځای کول پکار دي او دا خبره د مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه ده په دې پوره عرصه کې منلی شو ده نو دا د مولانا فضلالرحمن صاحب خواهش و دا خواهش هغوی د دې پوره کړ د عین آرټیکل 181 چې کومه ده د ججز د عرضي تقررۍ په مطابق ده د دې کې هم دوی ترمیم کول غواړي چې د ججز تقرري به څرنګه کېږي عرضي طور باندې دې کې هم دوی ترمیم کول غواړي بل آئین د آرټیکل 184 از خود نوټس اختیار چې کومه ده په دې کې هم دوی ترمیم کول غواړي
که تاسو ته یاد وي کله چې د عمران خان صاحب حکومت ختم شو د هغې نه بعد چیف جسټس صاحب یو اسخود نوټس اخیستی و نو د هغې نه بعد په هغه باندې ډېر زیات تنقید شوی و او د هغې نه بعد دا ویله شوي چې کومه درې کمیټې وي د درې ججانو صاحبان چې دغه کمیټۍ حصه وي هغه به د نن نه پس چې کومه دی اسخود نوټس حالي یعنې اختیار به د اسخود نوټس صرف د دغه درېو ججانو سره وي یعنې یو چیف جسټس صاحب چې کومه دی هغه د دې اسخود نوټس نشي اخیستلی نو په هغې کې دوی هم اوس مزید ترمیم کول غواړي. د هغې نه مخکې د آئین آرټیکل 186 چې کومه دی صدارتي ریفرنس په حوالې سره دی د دې په حوالې سره هم تجویز راغلی چې په دې کې به دوی ترمیم کول غواړي. بل آئین آرټیکل 63 چې کومه دی د پارلیمنټ د رکن پارلیمنټ اهلیت متعلق دی دا یقینا دا یو ډېر غټ بلنډر کوي. دا داسې کار کوي چې د پاکستان کې سیاست ختمولو دپاره چې کومه دی یو اولنۍ پړوه کېښوده یعنې که چېرته ته د خپل رکنیت په حوالې سره یا د خپلې پارټۍ د رکن دپاره داسې قوانین تبدیلي یا داسې تبدیلي په هغې کې راولې نو یقینا ته په پاکستان کې سیاست ختمول غواړې او په دې کې چې دا بل 63 ډي چې کومه دی دا بیا د هغې نه هم 63 دا چې کومه دا د هغې نه ډېر زیات هم خطرناک دی هغه خطرناک داسې دی چې په هغې کې چې کومه د پارټۍ هیډ وي د پارټۍ چیرمن چې کومه وي د هغه سره چې کومه اختیار دی دوی د هغې دا اختیار ختمول غواړي یعنې یقینا دوی دا کار صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف دپاره کوي خو د پاکستان تحریک انصاف نه به زیات نقصان دا د دې پاکستان مسلم لیگ نون ته وي پاکستان پیپلز پارټي ته وي پاکستان کې چې نور څومره سیاسي پارټیان دي که دا ایم کیو ایم دی که دا جماعت علما اسلام پی ده که دا د دې سره جماعت اسلامي دی د ټوټل ته به د دې په انتهایي زیات نقصان وي ځکه چې تا د خپل اراکین یا د خپل د پارټۍ د هیډ نه د هغه د اختیار ته واخلې چې هغه خپل ارکان څنګه ساتي نو د هغې نه بعد خو د هغه سره څه پاتې کېږي نه چې یو کس انحراف وکړي د پارټۍ خلاف لاړ شي نو د هغې نه بعد به هغه د هغې سره څه کوي مثال په طور باندې یو کس د 15 کالو دپاره د یو پارټۍ په ووټ باندې سلیکټ شوی دی او هغه یو کال پاس انحراف وکړي او دا پارټۍ پرېږدي او د هغې نه دا حکومت حصه جوړه شي د هغې نه بعد به د هغې سره دغه پارټۍ هیډ څه کوي چې ته په دې کې تبدیلي وکړي او دا تبدیلي د دې ختمه کړي نو یقینا دا کوم کسان چې کوي نو یا خو د دوی سره دماغ نشته یا خو زه په دې خبره باندې نه پوهېږم. د دې نه علاوه د آئین آرټیکل 51 چې کومه دی دا مخصوص نشستو په حوالې سره دی دا د دې نه هم د پاسه غټ بلنډر کوي یعنې او دا کار هم صرف او صرف د چا دپاره کېږي د پاکستان تحریک انصاف دپاره کېږي د بل چا دپاره نه کېږي یعنې د پاکستان تحریک انصاف سره دا یو اوس په دې وخت کې د هغې سره دا اختیار دی چې کومه 8 آزاد امیدواران د پاکستان تحریک انصاف دي هغه دوی غواړي چې پاکستان تحریک انصاف خپله حصه جوړه کړي او د هغې لپاره پاکستان تحریک انصاف کار دا کړی دی چې کومه سیکرټریټ دی د صوبایي د قومي اسمبلی یا د سینټ هغې ته پاکستان تحریک انصاف خط لیکلی دی چې زمونږ کم کسان کراس چې د فلور کراسینګ وکړي نو په هغې کې ته یو کس هم چې کومه دی د هغې ګنتي به ته نه شمارې نو یقینا دوی غواړي چې په دقیقه کې تبدیلي وشي او دا مخصوص کومه سیټونه چې ملاوي پاکستان تحریک انصاف ته یا پاکستان مسلم لیگ نون ته یا پاکستان پیپلز پارټي ته چې څوک څومره زیات سیټونه په اسمبلی کې وګټي نو د هغې په مطابق هغې ته هغومره مخصوص سیټونه چې کومه دی هغه ملاویږي او هغه که تاسو ویلئ چې د پاکستان تحریک انصاف په پینډینګ کې ده هغه مسله او پاکستان تحریک انصاف ته نه ده ملاو شو نو په هغې کې دوی هم ترمیم چې کومه دی دا کول غواړي یعنې دا دلته د هغې نه یو غټ بلنډر چې کومه دی دا دوی بل کوي. د هغې نه علاوه دا بل چې د سپریم کورټ د آئین آرټیکل 175 د سپریم کورټ او پاکستان د ججز تعینات سره متعلق ده څرنګه تاسو هم وویل چې دغه ججان به څنګه طریقه باندې تعینات کېږي د دې په حوالې سره په دې کې هم دوی یقینا تبدیلي کول غواړي او د آئین آرټیکل 187 د مکمل انصاف ورکولو په حوالې سره دی په دې کې دوی هم ترمیم کول غواړي خو د دې نه علاوه دوی یو کار یو نه دی کړی او یو کار بل په دې کې اضافي یو بل هم کړی دی یو کار خو دا نه کړی څو ورځې مخکې موږ لیدل چې په دې باندې زیاتې خبرې کېدې زیات ډسکشن کېده چې د جج صاحب عمر به د 15 کالو نه مدت ملازمت زیاتۍ او 8 کاله به کوي او د هغې سره به د های کورټ د ججانو صاحبانو عمر به د 2 نه 15 کوي خو دا کار صرف او صرف د قاضي فایز عیسی صاحب لپاره کېده نو قاضي فایز عیسی صاحب ته ویل چې په دې باندې ډېر زیات تنقید کېږي هېڅ خبره نه موږ به ستا لپاره یو بل کار وکړو ته د دې خبرې نه منع شه او موږ به یو بل کار وکړو او زموږ خو اصل مقصد دا دی چې جسټس منصور علي شاه صاحب چې کومه ده دا چیف جسټس جوړ نه شي د هغه لار موږ صرف بندو که د هغه لار موږ بنده کړو ستا لپاره موږ بل یو کار وکړو او دومره غټه خبر نه بل کار موږ ستا لپاره دا وکړو چې د سپریم کورټ نه به بره تا ته یو بل کانسټیټیوشن جوړ کړو او په هغې کې چې څومره ریټایر ججان دي هغه به دلته نوکري کوي د هغې چیف جسټس صاحب به هم چې کوم ریټایر به وي د هغې سره به لاندې ججان هم ریټایر وي یعنې دا تاسو اندازه لګولی شئ
چې دا سوچ د کوم ځای نه راوتی دی. یعنې په پاکستان کې یو بل داسې ډپارټمنټ هم شته دی چې په هغې کې څه کار کېږي، په هغې کې هغه د مخکې نه چې کومه کسان د دې ریټایر کېږي د هغې لپاره یا یونیورسټیز جوړېږي یا کالجز جوړېږي، بیا نور چې کومه ډپارټمنټ وي د هغې سره خبره کېږي چې تاسو به دومره مخصوص دومره کسانو ته چې زموږ ریټایر شي دیو به تاسو په دې پلان کې ځای کې کېنوئ. نو یقینا دا نظریه هم دقل ته ځي. یعنې دلته هم وایي چې عقلمن له اشاره پکار ده او کمعقل لپاره یو لوی غټ ډانګ پکار دی. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په